الله د محارم بی عزتی کوي حتی کوي داغي محارم سری مان کوم شي چې الله حرام کړی دي د دې حال ګوري دا سو ښکارا کې سو کې پټ کوي ځنه خلک خو ښکارا لګیاري الله چې کوم شی حرام کړی دي هغه کولا او بر سر عام داغي بی عزتی کوي دای مبارک خو الله رب العالمین دا فیصله کړی د نبی د وینا مطابق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث امام بخاری نقل کړی کل امتی معافى الا المجاهرین زما ټول امتیان به معافی مگر کم خلق چې هغې په جهر باندې ګناه کوي ښکاره ګناه کوي هېڅ باک نه ساتي په دې کې د الله محارم د هغې هتک کوي د هغې بې عزتي کوي دې ته معافي نه شي کېدلی وایي کل امتی معافى الا المجاهرین دای مبارک خو نبی دا ویلي خو ځنې خلک داسې دی چې هغې پټ په ګوټ کې محارم د الله د هغې بې عزتي کوي الله چې کوم شی نه حرام کړي دی د هغې ارتکاب کوي بلکل څه خیال نه ساتي چې په ما باندې څوک مقرر دی او ما څوک اینی دا هېڅ خیال نه ساتي موږ لکه دقه شان ته بېبا کوو دای مبارک هغه مشهور حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر د غور حدیث دی ټول ملګري دي ځان سره نوټ کړي یاد دم دی تاسو ته مخکې خو بیا هم واورئ او هر ټیم کې محاسبه چې کله د خپل ځان کوئ دا حدیث لږ ځان ته رامخې ته کوئ موږ لګیا یو جومات ته هم راځو دلته د مسجد ته هم راځو تلاوتونه هم کوو درس هم کوو ذکر اذکار هم کوو لیکن د هغې سره سره بیا انتهاک کوو د حرماتو د الله محارم د هغې هتک د هغې بې عزتي کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ابن ماجه حدیث نقل کړی دی باسناد صحیح نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت خامخا ز پیژنم څه خلق زما د امتنا چې په ورځ د قیامت به راشي بحسنات امثال جبال التهامه چې د تهامه د غرونو په شان ته غټې غټې نیکۍ به ورسره ورسره سپینې سپینې نیکۍ به ورسره ورسره د تهامه غرونه دا په عربو کې دي ابها طرف ته ډېر غټ دنګ دنګ غرونه دي دقو نه غټ غټ دنګ دنګ غرونه د هغې په شان ته نیکۍ به د سره ورسره ډېرې به ولاړي دا د پلاني نیکۍ دي دا د پلاني نیکۍ دي ولاړې به هلته دی به م خوشحاله شي او یو څه پیدا ماته میلاویږي فیجعلها الله عز وجل هباء منثورا الله رب العالمین به دې دوړه جوړه کړي چې به والوځي د دې نیکو به هېڅ حیثیت نه وي دا به ذرې ذرې صفر درجه ته به راوغورځېږي دی خو به ډېر خوشحاله وته فیجعلها الله هباء منثورا الله به دې دوړه جوړه کړي چې وابل وځي صحابه کرام ډېر غمزده خلک وو صوبان رضی الله عنه فرمایل یا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا یا رسول الله من ته خلق صفت بیان کا من ته خلق واضح کا الله نكون منهم یا رسول الله چرته بدا خلق کی منګه داخل شو د دې خلق له حقیقت من ته بیان کا دا کم خلق دی واوري زمارون لکه په غور سره واوري د زړه په غوږونو باندې خبر ځان سره واوري نوټ کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اما انهم اخوانکم ومن جلدتکم خبردار دا ستاسو ورونه مسلمانان دي ومن جلدتکم ستاسو د پوستکي نه دي ستاسو سره اینم شریک ته اسلامي اخوت هم د هغې سره دی کریمه ګو خلق دی لا اله الا الله ویلې ده یاخذون من الليل کما تاخذون د شپې به تهجد هم کوي لکه څنګه چې تاسو تهجد کوئ دا خو د خلق مبارک دا حکم دی چې کم د شپې تهجد کوي ولاړ دي بیا انجام دا دی کم سړی چې تهجد هم نه کوي صرف فرایض ادا کوي دغه به څه انجامي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یاخذون من الليل کما تاخذون د شپې به عبادت کوي لکه څنګه چې تاسو د شپې عبادت کوئ ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لیکن دا خلکو چې کله بلک ځان له شول د خلکو نه چا به نه لیدل سیټ ته به شو او د الله محارم کوم شی چې الله به حرام کړي د هغې ارتکاب به کوو د هغې ارتکاب به کوو څومره نوجوانان دي څومره دینداره خلک ځان ته وایي ظاهره کې چې وګورئ د هغې شکل او صورت ډېر ښایسته معلومیږي ډېر مزهدار معلومیږي ظاهره کې د هغه ذکر اذکار تلاوتونه روجې وغیره دا ډېر مزهدار خلکو ته به زر ښکاره کېږي په ظاهره کې به دا سړی ډېر جاړي خلکو ته مجلس کې به جاړي ډېر زیات لیکن کله چې شپه شي یا کله ورځ یو ځان له په کور کې په کمره کې ناستي
نه بیا کوم قسم کارونه دی نه کوي په خپل موبایل باندې، کوم قسم کارونه نه کوي دی په خپل لیپټاپ باندې، دی په دې موبایل باندې کوم قسم ګندګي ګوري. یوټیوب چې کله دی کولاو کی یا فیسبوک دی کولاو کی، یو ویډیو مخه ته راځي ګندا هغه ګوري، لکه صبر وکړه بلم بیا ګورم، بیا پکې بلم وګوري ورنه وځي په شان صدقه شان ورنه وځي پکې مسلسل لا ویډیوګانې دی ګوري، یو ورځ ده بل ورځ ده مسلسل دی ګوري. دی خود ځان ناسته کچرته مشر راشي، پلار راشي، مور راشي، بل څوک راشي سره بن کی، ځکه هغه بندول ډیر آسان دي، بندول څه مشکل نه دي، زر بنديږي. د ګنده فلمونه بربند فلمونه ګوري، زر هغه بند کې بیا وداسو کې جماعت تم راشي، التا درس تم به کینی، دم هغه خلق دی. او بیا چې کله په دې فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې ګنده فلم ګوري، واځي په هغه اکتفا هم نه کوي، واتس اپ باندې، په میسنجر باندې، په نور اشیاء باندې د چیټینګ کم چې کوي، د پردو زنانو سره، د پردو جنکو تور سره د چیټینګ کم کوي، ډېر ګنده چیټینګ کوي، التا ګنده بیهوده نازیبه الفاظ هم استعمالوي التا، او بیا راوځي الته په مانځه کې په سب کې ودرېږي. دا حقه خلق دی. انتهکوا بمحارم الله. لږ یوټیوب کولاوی، لږ فکر وکړه ځان سره، فیسبوک کې ویډیو ګورې، لږ ځان سره فکر وکړه دا کوم قسم ویډیو ده. ستا پخوا کې خو تیار څوکیدار ناست دی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ته خو که د خولې نه یوه خبره راوباسي هغه هم دله لیکي، لیدل څه کې لیکي، نه خبره هم دله لیکي. هلته دا وایي هغه خلک دی. زما وروڼو موږ کله دا سوچ کړی دی چې زه خو جومات تم ځما، زه تلاوت هم کوم، زه درس و تدریس هم کوم، قرآن تم کینم او د شپې تهجد هم کوم، او چې کله بیا یوټیوب کولاو کوم، موبایل کولاو کوم، ګنده فلمونه او ګنده ګانې پکې زه ګورم، د حدیث ته به لږ زه سوچ نه کوم. زما وروڼو د الله د محارمو هتک د هغې بې عزتي او بې احترامي مه کوئ.